دولسم نصیحت غم ځپلو ته دا دی چې کیدای شي د دې امتحان د لاسه او د دې مصیبت د لاسه الله تعالی غټ مصیبت لري کوي. او په دې کې د واقع ذکر کوم، بعض علماء په کتابونو کې ذکر کړی دی. یو باچا او دغه سره به وزیر کار کو، دا وزیر او باچا ډېر ښه ملګري او دا وزیر نیک سړی او نیک. د دې وزیر په خوله باندې به دا خبره پرته وه وي په دې کې به خیر وي، خو چې څه چل به وشو ده به څه وي په دې کې به خیر وي. نو د دې باچا صاحب دا لاس یو ورځ زخمي شو او ډېر زیات زخمي شو چې دوی وي په دې کې به خیر وي. د دې سره باچا صاحب غوسه شو او دا وزیر جیل ته ولېږو چې ته خو ډېر بې ادبه انسان یې، په ما دومره غټ تکلیف راغی او ته وایې چې په دې کې به خیر وي. نو جیل ته چې وردننه کوو نو هغه د جیل ته دننه کېدو کې وي په دې کې به خیر وي، یعنې د جیل ته دننه کېده به هم خیر وي. تا اوس ناشنا ایمان دی چې سم په دې ټکي ورته سم ځان عادت کړي چې دې کې به خیر وي. چې دې جیل ته لاړ نه دا باچا صاحب به تو ښکار له د ځان سره به دا وزیر بوتو دي چې کله نه کله به تو خو وزیر خو جیل کې دی، نو دی یوازې ووتو ښکار له. د ښکار دپاره چې دی روان شو نو کومه باچایي چې د وه کوم باډرې چې وي دی د هغې نه پکې واوړېد. نو کسانو ونیو او د ځان سره دی بوتو، نو هغه کسانو به د بوتانو بندګي کوله، بوتانو ته به پراته وو. نو راوستو دی هغه غټ بوت له او دی وی چې موږ به دی د دې غټ بوت دپاره قربانوو، یعنې دی به موږ حلالوو. بس سړی سمله و باچا صاحب یې سمله خو یوازې او وی چاړی وله به دې مرۍ کېښود او یو پکې د هغه ځینې اواز وکړو وایي په ده قرباني نه کېږي. هغوی ولې وایي لاس یې زخمي دی او وی دا خبره خو صحیح ده، لاس د زخمي دی په ده قرباني نه کېږي ځکه چې د دومره غټ بوت له سړی څه شی ورکوي خو روغ شی به ورکوي که نه. باچا صاحب را پرېښود لاس ته یې کتو د وزیر خبرو ته راوشو چې دې کې به خیر او خیر په هغې کې و. بیا راغی هغې د جیل نه راوایستو معافي یې ترې وغوښته چې ما ته جیل کړی وي، خو په دې خو زه پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر و، خو ښکاره شو خو ستا دې جیل ته چې ته لاړې په دې کې څه خیر و. هغه ته باچا صاحب نور کله چې به ته تلې دغه ته د ښکار له تا سره به څوک څو وایي زه به راسره ته به راسره تلې، وزیر ته وایي ته به راسره تلې. نو که دې پیر له سره زه تللی وی نو ته یې پرېښودې او زه یې حلالولم ځکه چې زه روغ وم. نو دې جیل ته تلم زما خیر و، الله د هغې نه بچ کړم او ستا دپاره د الله زخمي کېده خیر و، ته به هم الله بچ کړې. سبحان الله څومره ناشنا خبره. د دې سره ځان عادت کوي چې دې کې به خیر وي. او په دې کې یو واقعه عبیدالله ابن زیاد حسین رضی الله عنه چې شهید کړی، د ده سره کمانډرانو مشران خلک چې هغه به د جنګ دپاره لېږل. نو په دغه کمانډرانو کې یو کمانډر یو تکړه مجاهد هغه د یو کوټې نه راوړېدو او د دواړه خپې ماتې شوې. نو د مسلمانانو په امامانو کې یو غټ امام چې هغه ته امام ابو قلابه رحمه الله ویلی کېږي، دا ډېر غټ فقیه انسان و، الله ورله ډېر غټ اوچت مقام ورکړی. هغه د ده تپوس له راغی چې تپوس له راغی نو ورته یې وی دې کې به خیر وي نه. هغه ورته ناشنا خبره دې وکړه خو ایو خیر او په دې کې به څه خیر چې دوه خپونه الله خلاص کړه خپې مې ماتې شو ته په دې کې به خیر اتې لاړ. 3 ورځې بعد عبیدالله ابن زیاد دته خط ولېږو چې ته وځه او لاړ شه د کربلا میدان ته او هلته جنګ دی. نو دو ته واپس دغه ولېږو کس پسې ولېږو چې زما خو دغه حل دی خپې مې په دې حل دی. نو هغه پسې کس ولېږو چې خپې زما په دې حل دی. هغوی صحیح ده بیا مه راځه نه. 2 ورځې بعد دته خبر راورسېدو چې د رسول سم نوسې شهید کړی شوی. نو په جلا شو سترګو اوښکې رالې خلکو ته یې ولي وي هغه امام ابو قلابه ما ته ویلي چې کېدای شي په دې کې خیر وي. د دې خپو د ماتېدو د لاسه نن زه د هغه ظلم نه الله بچ کړم چې د رسول سم نوسې به ما شهید کوو بیا نه هغې له به زه تلم الله زه د هغې نه بچ کړم. دا کوم مصیبت چې په تا راغلی دی کوم امتحان چې په تا راغلی کېدای شي په دې کې صحیح په دې کې خیر